د لوی خدای په نامه سلامونه. وخت مو په خیر. د عروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1403 کال د ثور میاشتې 22مه نیټه ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له امله زیانمن شویو کورنیو سره د خواخوږي پیغام کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ولایتونو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې د خلکو ژغورلو، د شهیدانو د رایستلو او د ټپیانو درملنې په برخه کې بیړنی اقدام وکړي او له خپل ټولو امکاناتو دي ګټه پورته کړي. په دغه پیغام کې ښاغلي مجاهد له خلکو هم غوښتي ترڅو د زیانمن شویو هیوادوالو سره مرسته وکړي او ټینګار یې کړی چې اسلامي امارت به له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته ترسره کړي. د یادونې وړ ده په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې سیلابونو هیوادوالو ته ګڼ مالي زیانونه او ځاني تلفات اړولي دي. په بل خبر کې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې د دغه وزارت وزیر شیخ نور محمد ثاقب د اسلامي نړۍ د علماو په مشورتي غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته سفر کړی. د یاد وزارت په وینا د بیلابیلو هیوادونو عالمان به په دغه غونډه کې د اسلامي امت د مشترکاتو او واحد موقف سربیره د اسلامي امت د یووالي په اړه بحث او خبرې وکړي. ملي دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ختیځ زون 201 خالد ابن ولید قلردو له قومندان مولوي عبدالصبور او د یو شمیر نورو مسؤلینو سره کتلې دي. د یاد وزارت په وینا مولوي امیر خان متقي به په دغه کتنه کې 201 خالد ابن ولید قلردو د مسؤلینو هڅې ستایلي او زیاته کړې ده چې دفاعي ځواکونو د ډاډمن امنیت د تامین سربیره فرضي کرښته زیرمه هیوادوالو ته شپه او ورځ په پوره میړانه ساتنه او دفاع کوي. او وروستی خبر، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره د امنیت شورا غوښتي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین په رسمیت پیژندنه دې له سره کتنه وکړي. دغه پریکړه لیک کې دغه راز راغلی چې فلسطین باید د 194 هیواد په توګه د ملګرو ملتونو سازمان رسمي غړی شي. ورته مهال د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل جوزف بوریل یوې اروپایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي ښایي اسپانیا، ایرلند، سلوانیا د یوه شمیر نور هیوادونو سره هم د یوه خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندلو پلان د روانې می میاشتې په 21مه نیټه اعلان کړي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.